یو یتیم مولا پیدا کړ مسمی په محمد. د میلاد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ورځې د نمانځلو سره هم مهاله په اسلامي اخوت او یووالي ټینګار وشو. په کابل کې د المزمل دارالحفاظ د ادارې لخوا د میلاد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې په اسلامي ټولنو کې د ناخوالو د مخنیوي په اړه پکې ویناوې وشوې. هدف از برگزاری میلاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم این است که اما حب و محبت عاشقای رسول الله صلی الله علیه و سلم را ناچار کرد و یک روز را رسما که میلاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم می باشه به خاطر داشته ها و به خاطر اما معلومات بیشتری که درباره حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم علما و دوستان دارند بشنوند و قلب های خود را منور به سیرت بسازند. آیا ما با محبت زبانی که اقرار میکنیم خلاص میشیم؟ ابدا. ما در عمل نشون بدیم، در عمل نشون بدیم که واقعا پیروان حقیقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. اگر یک حکومت اسلامی میخواهد که سیاست درست داخلی داشته باشد، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بکند که در قلمرو یک کشور اسلامی چگونه یک حکومت داری می شود. د سرور کائنات ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او کارنامو په اړه هم ځانګړي ویناوې وشوې او د ټولنې له ځوانانو غوښتنه وشوه چې خپل کړه وړه د اسلامي لارښوونو په رڼا کې ترسره کړي او خپل ایماني مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي. پیامم به دخترها این است که هر چقدر که میخواین اینا همراه سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را آموخته کنن و چیزایی که مثال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته چی برای بچه ها و چی برای دخترها باید به مو رقم خود حیار کنن. امروز خواستیم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره صفاتش، اخلاقش، خصلتش، کردارش، روشش در زندگی همچنان در زندگی خود از آن یاد بگیریم، از آن تقلید کنیم و در ابعاد زندگی از آن ان شاء الله تقلید کنیم، یک الگوی خوب باشیم و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. د دغه مراسمو یو شمېر ګډونوالو وویل چې ماشومانو لپاره د دیني او اسلامي زده کړو د ترلاسه کولو ښې زمینې د برابرې شي ترڅو نوی نسل په اسلامي روحیه وروزل شي. والدین مکلفیتشان است که اول درسی را که به اطفال خود میتن درس عقیده، ایمان و باور باشه، اینا شعوری آماده شن، بعد از احکام دیگه در فروعات است. خواستم این است که بخیر مکتب‌ها رو شروع کنن و همیشه ما باید همیشه با وحدت با اتفاق باشیم. همیشه وقتی که یک جا باشیم با اتفاق باشیم هیچ کس نمیتونه ما را شکست بده. د میلاد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورځ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري او ټول مسلمانان د دغه ورځ نمانځنه کوي. په افغانستان کې هم په دغه ورځ د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي او ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي.